که چینل مو نوي سبسکرایب لومړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. سلامونه نیکی هیلې احترامات مې ومنئ. خپل وطن ګل وطن چینل ته درته ښه راغلاست وایو. ذبیح الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې یې یوې نوي او خوندورې ویډیو سره راغلی یم. دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ او طریقه تعقیب کړئ تر څو له دې څخه برخمن شئ. مینهوالو که څوک په اماراتو کې او یا په کاناډا کې اوسیږي نو له دوی څخه انټرنیټ زیاته خرچه کوي نو تاسو د دې اپلیکیشن څخه کار واخلئ تر څو په یوټیوب کې خپل انټرنیټ فری استعمال کړئ. یعنې که چیرې ستاسو MB کمی وي او له 5 څخه او یا له 4 څخه کمی وي نو تاسو په دې صورت کې د اپلیکیشن انسټال کړئ او له دې څخه ګټه پورته کړئ. نو تاسو به داسې وکړئ چې لومړی به لاړ شئ پلی سټور ته او دلته به ورته ولیکئ سکای VPN. زه ځم پلی سټور ته، دلته به ورته ولیکئ سکای VPN. د دې ما ورته ولیکلو سرچ مې کړ نو ما تیار انسټال کړی، تاسو ته به د اوپن په ځای انسټال درکړي. نو زه دا خلاصوم، تاسو به یې اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړو دغه شکل به اختیار کړي. دلته به تاسو په یونایټډ سټیټ باندې کلیک وکړئ، به تاسو سنګاپور اختیار کړئ. کله مو چې اختیار کړ اوس به له دې ځایه خارج شئ. اگر که دلته یونایټډ سټیټ وي پروا نه کوي، دلته به تاسو کنیکټ باندې کلیک وکړئ. ګورئ هلته چبي اوچته شوه نو اوس تاسو کولی شئ چې په یوټیوب کې فری کار وکړئ. له تاسو څخه به 1 روپۍ مصرف هم نه کوي او له تاسو MB به هم په امن کې ساتلی وي او MB ته هم بالکل زیان نه رسیږي. یعنې که چېرته ستاسو په انټرنیټ کې له 5 څخه کم MB پاتې وي نو تاسو په هغه صورت کې دا استعمالولی شئ. مینهوالو که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک او شیر یې کړئ او که زموږ د یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب نو ضرور زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.